ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو د لوی او بخونکي څښتن طلا په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 هجري شمسي کال د عقرب یا د لاړم 19 د 1440 هجري قمري کال د جمادي الاول 19 او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 10 نیټه ده. درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو ته د مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بېلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم په موږ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته خو په سر کې هم یو څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان د مرکز اړوند طبی کنج یو شمېر قومي مشرانو لغمان والي سره ناسته وکړه. د لغمان د مرکز اړوند طبی کنج یو شمېر قومي مشرانو د لغمان والي قاری بختیار معاص سره ناسته وکړه او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې. په پیل کې د یادې سیمې اوسیدونکو کوچیانو د ولایتي ادارې هڅې وستایلې او ویل چې تل یې د دوی ستونزې اورېدلې او حل لارې ورته لټولې ده. په لومړي سر کې یادو کوچیانو د لغمان والي ته د نوي دندې مبارکي ورکړه او لغمان ته یې د راتګ لپاره نیکې پیرزوینې ورته وړاندې کړې. یادو کوچیانو وویل د اوبو په برخه کې ګڼې ستونزې لري، غواړي چې همکاري ورسره وشي او د اوبو ستونزه ورحل شي. د لغمان والي قاری بختیار معاص راغلو کوچیانو ته ښه راغلاست ویل او ویل چې په جهادي بهیر کې مجاهدینو سره ډیره همکاري کړې او په سختو حالاتو کې دوی ته پناه ورکړې ده. نوموړي د اوبو د ستونزې د حل په برخه کې یادو کوچیانو ته پوره د حل ډاډ ورکړ. د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکي له مذاکراتو د پاکستاني پلاوي په شا کېدل غندي او له خپلو امنیتي ځواکونو د بشپړ ملاتړ ډاډ څرګندوي. د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د مذاکراتي پلاو ترمنځ له ناستې د پاکستاني پلاوي په شا کېدو وروسته لغمان ولایت کې یو شمېر اوسیدونکو له خپلو امنیتي ځواکونو د بشپړ ملاتړ ډاډ څرګند کړ. موږ د خپل نظامي چارواکو ترخوا پوره ولاړ ښه چمتو ولاړ یو او په دې کې که پاکستان احیانا کومه غلطه تېروتنه وکړله موږ د سر په قیمت باندې واړه و زاړه زنانه او مردانه مالي او جاني پوره همکاري او تول ناسه نه پرېږدو. تا ټکه پرې زموږ ساحه ده او پوره نیسو انشاءالله چې نن هم نیسو سبا هم نیسو او زموږ ساحې دې هم خوشي کړي او موږ سره د لاسوهنه نه ګټو. څوک چې افغانستان دښمن ده د موږ ټولو دښمن ده. موږ ټول د مجاهدینو سره ملاتړ یو، هر رقم موږ همکار یو. عام ولس ملاتړ وکړي د یو سپر چې موږ باندې هغه کوي هغه باید کلک دفاع وکړو، هغه په مقابل کې کلکه څپېړه ورکړو چې نور موږ سره مقابله ونه کړي. کوي مذاکره نه بیرته ګرځي، مذاکره نه مني، هغه زور نه کار اخلي. زور مقابل کې خو بس موږ افغانانو چې یو پاتې نشو د مقابله کې ولاړ یو. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د وطن او خاورې ساتنه د هر افغان مسؤلیت دی او په وینا یې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به ترې ساتنه کوي. پاکستان څو دفعې ناسته پاسته د افغانستان استازو سره وکړه، وتښتېده او موږ د خپل ځواکونو سره دایم و قایم ولاړ سو. د خپله خاوره په هر افغان باندې فرض ده چې خپله خاوره وساتي، په ټولو ولسونو باندې فرض ده. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د خبرو دویم پړاو هم د پاکستاني لوري د نامناسبو غوښتنو له کبله بې پیلې پای ته رسېدلی و. د لغمان ولایت د امنیه قمندانۍ مرستیال د کابل جلال آباد پر لویه لار د شهرا کنډک د امنیتي وضعیت ارزونه وکړه. نور حال د زین الدین حقیار په راپور کې. د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال قاری عبدالباسط صدیق الرحمن تېره شپه د کابل جلال آباد پر لویه لاره د امنیه قمندانۍ د شهرا کنډک څخه د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه لیدنه وکړه. د لیدنې پر مهال نوموړي د یاد کنډک له منصوبینو سره وکتل. د دوو نویو پوستو لپاره یې د شهرا په سیمه کې مناسب ځایونه په نښه کړل ترڅو هلته امنیتي پوستې ایجاد کړي او همداراز د هغوی د امنیتي فعالیتونو د پوستو د چمتووالي او دندو د اجرا د څرنګوالي په اړه مفصل معلومات واپرېدل.
امنیتي مرستیال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د عامو خلکو د امنیت ټینګښت د اسلامي او مسلکي وجیبې حیثیت لري او د پولیسو هڅې باید د ولس د ارامۍ او د ناامنۍ د هر ډول پیښې د مخنیوي لپاره لا پسې پیاوړي شي. نوموړي د امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او ټینګار وکړ چې شپه ورځ باید د امنیتي څارنې او ګزمې شدت وساتل شي. امنیتي مرستیال په پای کې ډاډ څرګند کړ چې د خلکو د هوساینې او د لغمان د سولې او ثبات د خوندیتوب په موخه به امنیتي هڅې لا پسې زیاتې شي. لغمان کې درې تړل شوي کلینیکونه بیرته فعال شول. نور حال د هدایت الله دانش په راپور کې. د پی یو ای ام آی مؤسسې له لوري په لغمان ولایت کې درې روغتیایي مرکزونه چې مخکې د بودیجې د نشتون له امله تړل شوي وو یو ځل بیا فعال شول. یاد کلینیکونه د قلعه نجیل، اسلام آباد او لوکاټ په سیمو کې موقعیت لري او له بیا فعالېدو سره یې لسګونو کورنیو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو زمینه برابره شوې ده. په همدې موخه د یادې مؤسسې د ختیځ زون مسؤل سنجیف کمار، د کونړ ولایتي مسؤل ډاکټر شیرین آغا، د ختیځ زون مالی مسؤل ډاکټر نصر الله او د لغمان ولایتي مسؤل ډاکټر حامد احمدي د لغمان ولایت اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد سره د همغږۍ ناسته ترسره کړه. په ناسته کې د مؤسسې استازو د خپلو روانو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د لغمان ولایت اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد د پی یو ای ام آی مؤسسې د دوامداره خدمتونو هرکلی وکړ او د هغوی هڅې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره مهمې وبللې. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د ولسي خدمتونو د پیاوړتیا غوښتونکی دی او هره مؤسسه چې د خلکو د هوساینې لپاره کار کوي د اقتصاد ریاست بشپړه همکاري ورسره شتون لري. مولوي جان محمد حامد څرګنده کړه چې د لغمان ولایت ګڼې سیمې لا هم د روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخ دي، نو اړینه ده چې د مؤسسات د نورو کلینیکونو د فعالولو ترڅنګ د زلزله ځپلو او لرې پرتو سیمو د خلکو مرستې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د کارغی ولسوالۍ د رضاکار ځوانانو لخوا راستنه شویو کډوالو سره د جامو مرسته وشوه. نور حال د عبدالوارث مخلص په راپور کې. د لغمان اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چار امیر ذبیح الله ناصح رسنیو ته ویلي د کارغی ولسوالۍ د رضاکار ځوانانو لخوا د یو کمپاین په ترڅ کې له بیلابیلو سیمو 330 جوړې نوي او مختلفې جامې راټولې شوې وي چې تېره ورځ د کډوالو په پنډغالي کې راستنه شوي هیوادوالو ته وویشل شوي. د نوموړي پر وینا د ځوانانو چار امیریت په هر سیمه کې له ځوانانو سره ښه همغږي لري او وخت پر وخت له دوی سره په تفاهم رضاکاره فعالیتونه ترسره کوي. ناصح وایي چې سم موده مخکې هم د علیشنګ کلي د ځوانانو لخوا یو شمېر راستنه شوي هیوادوالو سره د خوراکي توکو مرسته شوې وه. د الینګار ولسوال قومي مشرانو او علماو سره د امیر المؤمنین د وروستي فرمان د تطبیق په موخه غونډه وکړه. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ ولسوال مولوي غلام محمد جراح، د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د ټولي قمندان، د امر بالمعروف امیر، د فرامینو د تعقیب او نظارت امیر او د ځنګلونو د ساتنې قطعې د مسؤلینو په ملتیا د الینګار ولسوالۍ له ګڼ شمېر قومونو مشرانو او علماو سره غونډه وکړه. په یاده غونډه کې د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د وروستي فرمان د تطبیق، د طبیعي منابعو په ځانګړي ډول د ځنګلونو د ساتنې او د ولسونو د همکارۍ په اړوند مفصلې خبرې وشوې. د الینګار ولسوال ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د اسلامي نظام موخه د شریعت حاکمیت، د طبیعي شتمنیو ساتنه او د ولس د اسانتیاو برابرول دي او دا مسؤلیت یوازې د ادارو نه بلکې د ولسونو مشرانو او علماو هم دی چې د شریعت د احکامو په پلي کېدو کې مرسته وکړي. په پای کې علماو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د اسلامي نظام تر شا ولاړ دي، د امیر المؤمنین فرمان ته به لبیک وایي او د ځنګلونو په ساتنه کې به له مسؤلینو سره بشپړه همکاري کوي. درنو قدرمن لیدونکو، دا زموږ د نن شپې خبرونه له ملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.